امی بیادرک هستم، مسئولش هستم، روش صحبت میکنیم که چقدر مالداری دارن، چی دارن. For supporting our channel, please subscribe channel and share videos. سلامونه گلون لیدونکو خدای دید که جور روغ تازه و تکربه است. بیننده های عزیز امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. امروز آمدیم در یک قریه آمدیم، در قریه امی در غندا موجود است. امیجا آمدیم به سر مالداری یک پروگرام جور میکنیم. دوستان پر مالداری بند یا پروگرام جوړو دا ورور سره دی د سره به مجلس وکړو. ستړي مې ورور څنګه؟ الحمدلله ته ښه صحت ښه دی. نوم دې دوستانو ته ووایه. نوم مې عبدالنافع. ښه عبدالنافع هغه ورور نن به ورزو پروگرام به جوړو نو د خیر سره وربسو دوستان ته. بیننده های عزیز همراهی ما برین، بیادر ما را همراهی میکنه. رضا ورور چې ورسو پروگرام به جوړ کو. دوستانو ته زموږ سره اوسئ، پروگرام بشپړ وګورئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو د خپل دوستانو سره شیر کړئ. راځئ. بیننده های عزیز خوش آمدین. اینجا آمدیم در میابلی که هست تمام مالداری هست. اینجا امی بیادر که هستم، مسئولش هستم، روش صحبت میکنیم که چقدر مالداری دارن، چی دارن. دوستانو د سره به بندر وکړو. ستړي مې وروره. ستړي مې څنګه په خیر قرارې ده؟ الحمدلله. تا راته وویل چې روژه مې ده، مطلب خوله مې وچه کلکه ده. روژه ده خامخا خوله مې وچه کلکه ده. وایه والله خبرې ډېرې سړی نسي کوی نه. مننه، سلامت اوسئ. که په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې څومره غواګانې لرئ، څومره غواوې لرئ؟ غواګانې خو 4 دانې دي، 2 کوچنۍ دي او 2 غټې دي، لنګې دي نه. نو بالا خو دغه نور حیوانان دي، سیرلیان دي ورته وایي، څوک پیزي ورته وایي. ښه د ننه به ورسو لمر مو ونی. دوستای عزیز بیا که بریم ببینیم که گاوا و چی قسم است. ښه نو دا که راته ووایه چې د دوی خوراک څه دی؟ دوی څه شي خوري؟ د دوی خوراک خو دغه شینګیا هم خوراک ته، د وچ پلوړو ده، دغه کنجاره ده، وچ پلوړ دی سره ګډه کباله دغه خوراک. او نور شینګیا د هغه اوس په پسرلي کې شینګیا پیدا کېږي، نو هغه شینګیا بیا ورته راوړو. په دا ژمي کې چې ځي هغه دغه وچ پلوړ دی، کنجاره ده، دغه خوراک دی. ښه ډېره مننه، سلامت اوسېږئ. او که دا راته ووایاست چې دغه د خوړو ترتیب خو مو وویلی چې خوراک یې ګنجاره ده، اوبه دي او شینګیا ده نه. او دا که راته ووایاست چې په څومره وخت کې بیا دوی شیدې کوي او څونه شیدې کوي؟ دا نو په دغه باندې فرق لري، څوک یې مړۍ ډېرې شیدې کوي، څوک یې بیا نه مړۍ لږ شیدې کوي. چې مړۍ کې هم 3 مانه 4 مانه هم درته کوي. په غواوو باندې هم فرق شته، واجره ده. او که نه که مړۍ خو بالا خپل د کور دغه کوي. او دا 100 لیټره شیدې کوي ستاسو په نظر؟ 100 لیټره وایي دا بالا خو داسې بس موږ مړو 2 مانه هم کوي د ورځې. وایه که در هغه مړۍ کو 3 مانه هم بالا بد کوي. او دوستای عزیز بیادر میگه که اگر هر چقدر برشان غذا زیاد بتیم، برشان از این چیزا و آب و نوشیدنی برشان زیاد بتیم، اما قدر شیر میکنه. تقریبا 1 من 2 من 3 من میگه. با گاوا هم زیاد فرق داره. امی گاو که هست میگه نسلشان فرق داره. نسلونه به فرق کی چې څنګه نسلونه ش نسل هغه به ډیر شي دی. و په فرق شته. نسل و د بد دغه پښکیسته وایره. همدا ستې خوست اشی غواوی بیا ګران دي. تقریبا په څو دي؟
هغه 4 لکه 15 لکه 3 لکه هم پیدا کېږي نو هغه بیا د هغې شیجې هم کوي واده شیجې بیا ډېرې کوي نو خو دا فرق پکښې شته ارزان هم شته ګران هم شته هغه بیا شیجې ډېرې کوي ارزانه چې دي هغه بیا شیجې لږ ښه دغه مالداري م که دوستان تو وایست چې داسې خپله شخصي ده که نه ته دلې کار کوې یا د هغه مخ خپل شخصي ځای دی ښه ښه څو دانې غواوې لري تقریبا 4 دانې یا 2 کوچنۍ یا 2 غټې دي ښه خو داسې دي موږ خپل د کور دپاره دغه کړي وي هغه کرار ډېرېدلې دا اوس 4 چیچیانې وکړه ښه او که دا م وایست دوستانو ته چې په څومره وخت کې کولی سي چې یو چوچی وزېږوي په کال کې چې یو کال یعنی و ژمي کې لنګه سوه بیا بل ژمي کې بیا نه ښه دغه دوستای عزیز بدر میگه که در 1 سال یک چوچ میته یک گاو دیگه امی گواره که شما میبینین امی تمامش از امی بیادر است میگه که از خود ماسته اولین بار میگه که 1 دانه و 2 دانه داشتیم بعدن قرقرا که چوچ داد زیاد شد اوژه ګټه که راته وایست دغه دوستان وایي دا اوژه یو قسم د غوښې دی چې په لومړي سر کې چې دی شی وزېږي بیا هغه وایي هغه ډېر ګټورې دي که څنګه دا معلومات که تاسو وایي هغه ډېر ګټورې دي هغه چې دغه اوژه هغه دا یو 3 ورځې اوژه کوي وایي بیا سره ټولې کوي بیا پخې کړو اوژې دي بالا سره ویشو دا کورو تېر واچو هغه ښه اوژه کوي دا هغه د دوی هغه مبارکي ده معنا شرعي ده دا مبارکي ده اول سر یې دغه غوا لنګه سوله دا اوژه وکړله دا نو بالا خوشحالي د جې کور ته راستولې هغه خوشحاله خپله مو خوړلې خوشحالي نه دا او که دا راته وایست چې تر اوسه پورې مو یو غوا ناجوړه سوې ده داسې په مرض یو څه اخته سوې ده خدای نخواسته مرض اخته سوې ده خو بېرته سمه سوې ده دوام په کړی بېرته سم بس کم مرض وغله داسې یو دقیق نوم یې که دوستانو ته وایست د کم شیانو څخه یې مرض وي د چیش څخه یې مرض وي لامل یې څه دی چې مرض یې ووي مرض خو نه 2 رقمه مرض دی اوس طباخ و بل مرض دی د پښې وچ کلک پښې بېکار نه کوي بالا به پرته به دا اوس هغه کوچنۍ ګستره وه پښې دغه سولې د شا پښې وې بالا د مخ پر خوا زور بالا داسې وموښت وه ولاړه بالا ختمه سوه هغه دوام په وکړه بېرته د سمه دمه سوه بیا په شیدو کې هم یو څه دغه راځي فرق راځي چې هغه کله چې مریض سي وای شیدو کې یا شیدې کمیږي که نه شیدې هغه اندازه چې مرض راسي پر یا بېرته هغه اندازه یې ونو چېرته بیا ونازه بېرته سمیږي واجره و یا مرض چې وکړي خو بېرته تیاره سي واجره هغه د مرض په حالات کې یو لږ سره دغه سي ډنګره سي بیا بېرته چې دوا یې وایي دغه خوراکه ورسمه کړي بیا بېرته سمه چې غواله وکړي ښه تیاری نه دیره مننه دوستای عزیز به بیادر گفتم که اگر امی یک مرض و برش بیاره یک ویروس بیایه دیگه باز لاملش چی هسته برای ما دوستا گفتن که امی مرض که بیایه پایشون خشک میشه و باز در شیر و چیزایش کدام تغییر نمیه امو خوراکش که امو بهترین بتین امو قدر خوب شیر میته برتان او غواوی مخرڅ کړی دي غوایم خرڅ کړي چې و په وختي کې مو خرڅ کړي په اوس کې مو نه دي خرڅ ښه او د دې ماشاءالله ډېرې دي او دا شیدې څه په کوي تاسې خپله په کور کې ویشئ که نه وړي یې لبنیات یو ځای یا درته ملکو ده شیدې دالیا وړه ښه ملکو ته یې وړي ملکو ته یې وړه بیا 1 لیټر درڅخه به څو رانیسي 1 لیټر دغه مانیه په اصول په څو دی اوس ولا که زموږ ورور یې وړي نه ونیه که اوس معلومات راسه کړي څو دی و خو د هغه اچا و اویا بوی داسې که جیش دی داسې ولا که رمن ډېره مننه سلامت اوسېږئ د وخت راکولو څخه دې ډېره مننه او په وروستیو کې دا مو وایاست چې نور کم علي حیوانات دلته لرئ او روزي نور دغه د بیزې دي د چرګانو دغه حیوانان دي بالا د په دا سرای کې ګرځي د غواو په سرای د دوی څخه هم د چرګانو څخه هم هګۍ لاسته راوړئ و چرګانو سره یعنی په مالدارۍ باندې پوره وسا یاست یعنی هګۍ و شیان یې پوره دررسېږي ښه پوره په ماړه یاست و په هګۍ یې پوره ماړه یې خو داسې د حیوانان ډېر حیوانان نه سره کېږي اوس دا چرګان دي چې اوس د غواو تا خور وله
دی راسي بالا خاکي پشکې کوي هغه د غواو دغه خور خراب کړي هلته په انبار کې خاکي کې هلته پسې حیوانان هغه خور کې دغه وکړي به دغه خور خراب کړي و د انبار اوبه په ګډ د غوا بیا سم نه سره خوري نه دا چرګان خو هم ډېر تکلیف دی هغه چرګان داسې چې یو باغچه سړی ولري هغه باغچه کې ایله کې بیا وسایو سره او داسې انبار نه شي ځینې ټولوی که ټول کې دې سره پاشي که داسې واخور خرابي ډېره پېښېږي ډېره مننه خیر اوسې مننه سلامت سې او په وروستیو کې یوه جالبه خاطره چې ستا په دغه مالداري کې پر تا راغلې او ته تر اوسه پورې چې په یاد یې هغه راسره شریک کړه دلته به کښېنو چې دغسې و خاطره نه سم والله که کوی په دا روژه کې د دغه سات دې راته ونه کړي د شیدو ده چې یو پیاله شیدې یا مستې یا شلمبې درته راوباسم شیدې و سات ولې نه درته کومه دا مو هر وخت راوله باید اوس اوس یې نه در کوم اوس یې مو د ونې کله څو ګرځوم خو اوس وخت یې پر اوس وخت لرو معنا غوړی بعد مازدیګر خواته وشوه بالا که کښېنې خو مې خدای یا اوس یې نه راکوي اوس کمه جي اوس خو هغه جي یا چې اوس یې وڅښم ډیره مننه سلامت اوسیږی نو دوستای عزیز و بیادر گفتم که اگر میشه در می روزه در می حال فی الحال یک گلاس شیر گفتال خو شیر نیسته اما بعد از 4 بجه برات شیر آماده میکنم و برات میتم دیگه دوستای عزیز بسیار خوشحال شدیم که امروز صحبت کردیم دیگه بیادر بسیار یک معلومات بیشتر و بهترین بر ما داد نو ډیره مننه پیغام دې څه دی هغه دوستانو ته هغه مالدارانو ته چې تاسې ویني همدا شیبه هغوی ته څه پیغام لري څه ویل لري هغوی ته څه باید وکړي مالداران هغه غواوې چې ساتي هغه ډیریانې چې لري هغه ته دا پیغام دی چې معنا حیوانان سم ماړه کړي نه او که ماړه نه کړي خو بالا ګټ و دغه نسي اخیستی که ماړه کې ګټه لاسته راوړی خو داسې مرضي و دغه په پیښېږي چې دا وږي سي نه وږي سولې خو بالا مړه کېږي هم پشکې کې واجره او شی و دغه ګټه نسي پشکې دغه کوی او ونه اوس که مړې کې هم ګټه دغه کوی که اوس پسه دي موړې کې چغواله کوي نه هر یوې د ښه حاصل ځینې او کنه که مور هغه ډنګر بلای نه چغواله و دغه نه کوي نو به دغه رقم بوده ډیره مننه بیادر عزیزم پیام بر شما داد دوستا گفته که امی گاو و بز و گوسپند که نگاه میکنین باید بهتر او را سیر کنین دوستا اما قدر خوبش برتان حاصل میته نو په وروستیو کې به ورسو د باندې هغه فیلمرغان چې دي هغه به م راته ووایي چې فیلمرغان څه لري دغه په اړه به کدیم یو لنډ معلومات را سره شریک کړله دوستای عزیز بیا که بریم و درباره امی فیلمرغ هم هست اینجا درباره فیلمرغ امروز ما بیادر عزیز معلومات شریک کنه که فیلمرغ چی میته و از کجا کرده قیمت یک فیلمرغ چند است بیاین که ببینیمش و معلومات از پیش حاصل کنیم دوستای عزیز درباره فیلمرغ برای ما معلومات میده د فیلمرغ برای که معلومات دوستانو ته ورکړي ورستي کې دغه اخري پوښتنه ده بیا دې نو نه زیروم فیلمرغ داسې حیوان ده چې یو داسې یو باغچه سړی ولري او پشکیلی دی د واښه خوري ډېره ګټه اخیستل کېږي او دوی خپله څنګه دي او دغه چوچانو کې څنګه دي په څونه وخت کې یو چوچی باسي چان باسي ونې که داسې اوس وخت راته معلوم دی نو ته په کور کې ایستلي ونه بالا په چې په څونه وخت کې ایستلي وو نو داسې غټوالی ډېر زور غواړي چې داسې یو باغچه ونه لري داسې د ناز مرغه دی و ښه مرغه دی ډېر تاوان و دغه نه رسي که واښه ور وغورځوي هم دی خوري که یو بل شی ور وغورځوي هم دی خوري داسې دی در چرګې و درجې ښه دغه دی
و چرګ چې د ډیر ضرر ده هر شي سره پاشي دا نه سره پاشي و خوري او سره پاشي نه ډیره مننه سلامت اوسئ چې وخت یې راکړئ او ډیره مننه چې را سره ستړي سوې تشکر یو جهان مننه بیننده های عزیز دیدین که رفتیم امروی بیادر صحبت کردیم و درباره مالداری امروی شما معلومات بیشتر شریک کردیم. تا پروگرام بعدی شما را با پروردگار بی‌نیاز و یکتا میسپارم. وقتتان خوش. الله حافظ. امی بیادر که هستم مسئولش هستم رایش صحبت میکنیم که چقدر مالداری دارن چی دارن. For supporting our channel, please subscribe channel and share videos.